کې له امریکایي لوري سره د افغانستان پر ثبات او مثبتو اړیکو رغنده خبرې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي چې په قطر کې له امریکایي لوري سره د افغانستان پر ثبات او مثبتو اړیکو رغنده خبرې شوي دي. د متقي په خبره په دوحه کې د افغان حکومت او امریکایي پلاوي ترمنځ په روانه غونډه کې له افغانستان سره پر بشري مرستو د دوحې تړون پر بشپړ تطبیق او د غرض دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو بحثونه شوي دي. ملا امیر خان متقي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې. غونډه کې ټینګار شوی چې د افغانستان پر حریم به تیری نه کیږي او د غرض به هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې افغان خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. متقي د غرض د روانې غونډې مهمه اجنډا د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ ازادېدل، افغانانو سره هر څه ژر د بشري مرستو پیل او د نوي افغان حکومت سره هر اړخیزه همکاري ښودلې ده او ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او باید د نوي حکومت ملاتړ وشي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده زموږ په چینل کې ګډون وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ.